موږ خو خپل سبق ویلو هلته په علاقه کې دومره ظلمونه شروع هر چا به زړه سو دومره بېوسې و چې اجتماعي دعاګانې به وشوه چې یا الله قیامت راولې چې موږ ټول مړه شو دا قیامت چېرته ورک شوی دی ظلم دومره حد ته ورسېدو چې ماشومان مړه شول زنانه مړې شوې او داسې مرګونه چې صرف مرګ خو مرګ وي یا ډېر د ضلالت مرګ به و خپل د بچیانو او ماشومانو لاشونه به څو ورځې پس داسې په ډګرو ایښي وو خلکو به وراخیستی نه شو ګرفې به وي بیا داسې وخت راغی چې د ژوند او مرګ فرق ستی ختم شو داسې هدیره او داسې کلی ژوندي د دغو په منځ کې فرق چې کله ختم شو دغې ټایم چې کله موږ چغه وکړله اواز مو وکړ بیا خو ټول خلک راغلل ما ته نه دي راغلي خپله ترجماني ته راغلي دي خپل وطن څخه خپل ځان څخه ظلم لرې کولو لپاره راوتلي دي دغه د پاکستان پوځ چې تاسو ظلمونه یادوئ پوښتنه دا ده چې ولې یې کوي موږ چې کله ورسره کینو دوی راته وایي زموږ ملک ستاسو ملک دی زموږ فوج ستاسو فوج دی د خبرې اوري زموږ فوج ستاسو فوج موږ په زموږ کې دوی نه شماروي نو ډېر وخت راځي ډېر کوښښونه وشول ډېرې هلې ځلې وشوې چې دا فاټا دی ستاسو پاکستان ته ورګډه شي دنیا خلک دا کوښښ کوي چې د ملک نه لرې شي او دا د دې ایږي ملک ته چې ظلمونه یې پرې کړي هغې ته بیا ورتللو بیا هم نه منله بیا هم رکاوټ جوړ شو موږ اوس هم لا په دې پوښتنه کې یو چې موږ څوک یو او د ستاسو د غورځنګ خلاف پر ضد باندې وایي چې ځینې د ښو طالبانو یا د ښو وسلوالو غونډې روانې دي تر څو ستاسو غورځنګ کمزوری کړي تاسو څه معلومات شته څه مو اورېدلي که نه موږ نه دي اورېدلي موږ اورېدل هم نه غواړو ځکه چې موږ پروا نه ساتو د دې شي څه به کوي زیات دوی به څه وکړي زما به کور ړنګوي زموږ کورونه ړنګ دي چې کوم کسان را د وزیرستان کورونه ړنګ شوي دي څه به کوي زموږ بچیان به وژني په عادتي شوي یو ورسره اوس څه به کوي دوی به زموږ مشران بېعزته کوي مړوي ښه عادتي شوي یو اوس دا خبرې دي چې موږ دپاره نوي نه دي اوس زړه چودونکي نه دي اوس خو هره لمحه خپل ژوند زموږ دپاره زړه چودونکی دی ځکه چې د ټولو مشرانو بچیانو زنانه مرګونه موږ ته یادېږي څوک چې څه کوي هغې خپله مرضي موږ د انسانیت په خاطر د خپل وطن امن غواړو آیا د پاکستان پوځ یا اسټبلیشمنټ د قبایلو خاوره اوس بیا هم د امریکا پر ضد هم کاروي لکه په تیر کې چې د روس پر ضد باندې وکاروله نو دا دوی وایي چې موږ دا کړي دي د دوی جرنلان او دنیا هم دا وایي چې دغه استعمالیږي او موږ هم لیدلی دي چې هلته اوس هم دا واڼه کیمپ خوا دېخوا طالبان پراته دي هغه شنه شنه کارډونه یې ورته جوړ کړي دي افغانستان ته ځي او راځي او هلته حملې کوي نو دا خو ډېره واضحه خبره ده خو یو پوښتنه دا هم ده چې آیا پښتانه خپله نه ورغلو وسلوالو طالبانو سره ملګري سو که ستاسو فکر ماحول داسې ورته جوړ کړل سو چې د اسلام او افغانیت په نام باندې چې کومه ناره وشوله د طالبانو لخوا په خپل ځای باندې هغه ناره غلطه نه وه نه یو عام کاس دا ناره پیژندله خو دا ناره څنګه استعمال شوه خپل افغانان په افغانانو باندې خپل پښتانه په پښتنو باندې ووجل شو دا غلط کار وشو ډېر غلط کار وشو نور حریت هر چا اخیستی دی ازادي هر چا اخیستی دی هر څوک د کوشش کولی شي خو خپل پښتون وجل دا بیا دا نه ښکارېږي چې څوک ازادي غواړي څوک څه غواړي دلته استعمال خبره ده دا دوی خپل مني چې موږ استعمال کړي دي او پښتانه ورغلي دي ولې ورغلل ځکه پښتانه خو ساده خلک وو د جهاد په نامه باندې د افغانیت په نامه باندې راپورته شوي وو دغې خلکو په شا دوی خپل ایجنټان تیار کړل او دوی یې د خپلو مقاصدو دپاره استعمال کړل هلته افغان خلک پرې وژني دلته تا نه ولیدل د کوټې وکیلانو څه بد کړي وو کو چا خلاف یو ټوپک رااخیستی و هغه یې ووژل ای پي ایس بچیان یې ووژل داسې هلته یې په غږ کښې ماشوم د سکول د یونیورسټۍ بچیان ووژل هر ځای کې دماکې وشوې عام ولس ووژلی شو نو دا خو د افغانیت تقاضې نه دي دا خو د اسلام تقاضې نه دي ظاهره خبره ده دا تقاضې د بل چا دي
ستاسو په غورځنګ کې پښتون ژغورنې غورځنګ کې پښتنې پیغلې فعالې یا پښتنې ښځې در سره ملګري دي که نه هرکلی ورته وایه که نه که د ځوانانو پوره نه شوه انشاءالله پوره کېږي به ګرانه وطنه جنکۍ به ګټي نه نو پښتنې پیغلې ته هرکلی و او دا د عزت او د ژوند د جدوجهد یو مثبت کردار توقع هم لرو دوی ادا کوي هم انشاءالله پښتنې زنانه به هم پښتنې پیغلې به هم ډېر مثبت کردار ادا کوي اوس لګیا هم دی ادا کوي هم او آینده به هم وي ښاغلی پښتین که هغه وخت ذکر راته وکړئ تاسو ویل چې یو وارې د پاکستان استخباراتو تاسو ونیولی ولې ونیوئ او بیا یې در څخه پوښتنې څه کولې شامکی شه 21 اګست 2017 ته واقعه شوې ده د تحصیل سروکۍ ساوت وزیرستان یوه علاقه ده چې په هغې کې یوه چاودنه وشوه یو فوجي پکښې شهید شوی و هغې نه پس دوی ټول کلی ونیوه په هغې باندې تشدد کوو ورسره تر 50 کیلومتر لرې علاقو پر کرفي وه نو موږ احتجاج وکړو او په هغه کښې په یو کس چې د مور په مخ یې وهو شهید کړو نو موږ چې احتجاج وکړو چې عیده ته 3-4 ورځې پاتې دي او دا د تشدد دی هم بند شي او کرفي دی هم لرې شي نو چې کلي ته راغلو عیده 3مه ورځ دوی ونیومه بندي یې کړمه او ویلې تاسو دا غلطي ولې کوئ ولې زموږ مورال ډاون کوئ چې زموږ خلاف احتجاج کوئ دا خو به کېږي دا خو داسې خبرې نه دي نو بیا چې کله زموږ ځوانانو احتجاجونه شروع کړل نو دوی زه رابهر کړم ویل چې ته خپلو ملګرو ته کال وکړه موږ به دې آزاد کړو ما صحیح ده ما ته چې کله خپل کارډونه راکړل ما خپلو ملګرو ته کال وکړ چې تاسو احتجاج بس بند کړئ زه ما اوس خلاصوي بیا یې زه خلاص کړم آزاد یې کړم بیا کور ته راغلم اول ځل و چې خلکو دومره سپورټ راکړه دومره خلک راغلل کور ته لکه حج نه چې څوک راشي او بیا موږ چې کوم خپل یو غار روان کړی و موږ خو یو اکتوبر شه یا اسلام آباد ته پر لت ته روان هغه بیا دوی به چې موږ وعدې در سره کوو چې ستاسو په علاقه کښې به بیا ظلم نه کېږي ماینونه به صفا کړي شي کرفي به نه وي چیک پوسټونه باندې به زنانه سره چې کوم سلوک روان دی هغه به نه کېږي او سړي ته به هم کنځلې نه کېږي او وهو به یې نه نو دغه خبرې وشوه خو هغه بیا هم روانې وې هغه 2مه ورځ به ما ته کس کال وکړو چې د یوې زنانې نه ښځې نه کارډ نه و او 3 ګنټې هغه ګړی هلته ودرول تاسو درته مزه نو دغه مسلې بیا شروع وې چې اوس مو بل پر لت ورکړو او د پښتون ژغورنې غورځنګ آیندې ته څنګه ګورئ مستقبل ته یې څنګه ګورئ وخت دا ډېر داسې د وخت وال پاسون دی دا ته ډایرکشن وخت ورکوي ډېر دا چې چا ظلم کړی دی هغې باندې ده هغه انصاف کوي نه یې کوي انصاف کوي ډېره ښه خبره ده اوس به هم خلک کینی نه یې کوي د پښتون قام اوس باسیده قام را پاسېدلی دي خو په ډېر وخت نه پس را پاسېدلی دی او بیا ډېر ارمان یې و چې موږ را پاسو اوس دا به خپل ارمان مطابق ځي او وړاندې به ځي مخکې به چې څومره دوی سختېږي دومره به دا تحریک شه هم سختي راځي دا اوس هم دوی کارونه شروع کړي دي دلته کله نیټ راپسې بند کړي کله چیک پوسټ بند کړي کله څه وکړي کله دمکیانې شروع شي کله صحافیانو ته وایي چې لایو کوریج مه ورکوئ دوی خپلې چې کومې وړې حملې دي هغه شروع دي موږ خو پوره هم نه خلک یو موږ خو لا څه نه ورته وایو موږ خو لا اوس هم په خبرو کې صرف دوی پوهیو چې مه کوئ دا جنګ وهلي خلک دي هسې نه سره چیوز او لاس اچولو ته سره دا هم ځوانان دي دا هم لاسونه لري پښې لري ته به ټوپک لري زور به لري خو دی به هم د ژوند نه تنګ وي ځان به در باندې ووجني خو درته ټیټ به نه شي نو انشاءالله غورځنګ به پښتون قام ته امن راوړي تر هغې پورې به شروع وي تاسو چې په اسلام آباد کې کوم پرلت درلود د هغه یوه میاشت په رسو اوس د پاکستان لومړي وزیر سره چې تاسو کومې غوښتنې کړې وې او هغه در سره منلې وې چې په دې باندې به عمل کېږي څومره پرې عمل سوی موږ غوښتنه وه چې روانور دې ونسي دوی ویل موږ به بھرپور کوشش کوو لا کوششونه لګیا دي خو نیولې نه دي چې کوم ایکسټرا جوډیشل کیلینګ د عدالت نه لرې سترې محکمې نه لرې مرګونه دي هغې دپاره موږ د یو کمیشن غوښتنه کړې وه هغه لا نه دی جوړ کوم بېدرکه شوي کسان دي هغه 238 کسان کورونو ته راغلي دي او په زرګونو کسان لا اوس هم پراته دي او ورسره چې کوم موږ د کرفي خبره کړې وه شمالي وزیرستان باندې علاقو کښې اوس هم کرفي وي یو ماینونو صفا کولو کښې په ساوت وزیرستان سویلي وزیرستان ښه کار شروع شوی دی
او په نارت وزیرستان شه اوس 15 ورځې اول هم یوه واقعه وشوه د ماینس هلته لا اوس هم ماینونه پراته دي او خپله دغه ولسي غونډې چې تا پیل کړې دي اوس بلوچستان ته راغلی جنوبي پښتونخوا ته ژوب کې مو وکړه کلا سیف الله کې په کوټه کې کوئ تر دې وروسته بیا ولسي غونډې کوئ که نه او دغه ولسي غونډې د دغې دپاره کوو چې پښتون قام یو ځل ټول خبر شي بیا چې موږ پر لته ورځو چې کم سے کم په لاکونو کسان وي مطلب په اسلام آباد کې مو د راتلونکي کې اراده سته دغې دپاره تیاری دی موږ ورته ویلي وو چې موږ به په 15 ورځو کې د دوی رویه ووینو که چېرته نه وه ټیک موږ به تیاری شروع هغه موږ تیاری وکړو اوس تیاری شروع ده او دا به جاري وي ټول پښتون قام به د قام په حیثیت باندې خپلې غوښتنې کوي د خپلو مړو تپوس به کوي چې څومره د عدالت نه لرې مړه شوي دي هغه که په خودکشي مړه شوي دي هغه که فوجي وژلي دي هغه که پولیس وژلي دي هغه که طالب وژلي دي دا ملک دی د تحفظ ټیکا د ده وه زه که طالب وژلی یم دی بیا راته تپوس کوي دی به تفتیش کوي څنګه یې ووژلم تحفظ خو د ده په لاس کې دی ټوپک مو ده ته ورکړی دی اسلحه ده اخیستې دی بجټ دی خوري مونږ خو چې یو د نیټورک وال کارډ هم اچوو 25 روپۍ ټیکس دي مونږ خو برابر ټیکس ورکوو هغه باندې دوی اصلي هم ورته کړي دي هر شی کړي چې تحفظ راکوي نو ماته راکړه چې چا هم څوک مړه کړي دي هغه راته وښیه چا مړه کړي یو موږ پښتانه چې موږ ته واضحه شي دغه پوښتنې به جاري وي انشاءالله او دغې دپاره دا پاڅون دی اسلام آباد د پرورت وروسته ډېرو پښتنو وپېژندلی پښتنو څومره مینه درکړې ده او ډېره زیاته مینه راکړې خاص کر ځوانانو ډېره زیاته مینه راکړې د ځوانانو او زما ډېر زیات اعتبار دی په ځوانانو ډېر زیات اعتماد مې دی په ځوانانو او ما چې ولیدلم او ستاسو چې دا ذکر وکړو چې داسې ګوډ طالبان او په حکومت سره یو ځای کېږي اوس ځکه که موږ پروا هم نه کوم چې دلته هم دوی کا ځوانان دي دلته هم دومره ځوانان دي چې راضي دي چې څوک او موږ یو پوره من څوک چې څه کوي اوس هم زموږ پروا نشته او اختارونه دمکیانې درکوي لا که ختمې سوې نه منم زه خو دمکیانې اول ورځ بیا هم اوس چې دا له اسلام آباد وروسته ټلیفونونه او اسلام آباد وروسته ټلیفونونه راتلل چې دوی به کوم وویل یو ځل یې ویل ثبات ته ما زه خو ځم وروره راځئ خپل توپې او ټینکونه او جازونه تیار ساته زه روان یم چې څه دې خوښه وي هغه کوه بیا هم چې کوم ځای چې هلته دوی وایي را دې شي ملاقات ورسره کوم هر څه چې ګوډ بای ملاقات شوی دی خبرې شوي دي عمل کوه زما د ملاقات سره ستا څه کار دی نه ورسره به دا خبره موږ نه ورسره رغېږو خپل د کار کوي دوی د سهولت عوام ته ورکوي هغه به موږ ګورو